اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. نن زه تاسو ته د 11 بیالوجي دا هغه ته شروع کوم. په دې کې اولنې ټاپک چې دی نو هغه انټروډکشن دی او ورپسې ټاپک چې دی نو هغه دی ټیکنیکس یوزډ ان سیل بیالوجي. انټروډکشن اول لازمه چې د فرست ایئر بیالوجي دا په دې کې انټروډکشن چې دی هغه څنګه شوی دی. نو په انټروډکشن کې اول پسر د سیل تیوري چې دا د هغې په باره کې ویلي چې سیل تیوري چې دا څه شی دی. نو په دې سیل تیوري کې یو څو پوینټس دي دا په نهم کې تاسو ویلي خو په دې کې ته بیا ایکسپلین کوم چې تاسو په پوه شئ. نو سیل تیوري چې دا د هغې په باره کې دا خبره کړله چې all living organisms are composed of one or many cell، یعنې څونه ژوندي څیزونه چې الله پاک پیدا کړلي دا څیزونه خو یا یو سیل والا دي او یا مطلب دا دی چې بعضې ارګانیزم داسې دي چې هغه د یو سیل نه جوړ دي لکه بیکټیریا شو، وایرس شو، او ځینې ارګانیزم داسې دي ډېر چې هغه د زیاتره سیل نه جوړ دي، هغه ملټي سیلولر دي، هغه موږ په خپلو سترګو باندې وینو. په سیل تیوري کې دویمه پوینټ دا دی چې all new cells arise from the division of pre-existing cells. د سیل په باره کې دا خبره ده چې د یو سیل نه بل سیل جوړیږي، یعنی زموږ په جسم کې چې د مخکې نه موجود کوم سیلونه دي نو دا سیلونه چې دی دا تقسیم شي او د دې تقسیم نه بعد نوي سیلونه چې دی هغه پیدا شي. درېیمه خبره پکې دا ده چې cells contain the hereditary material of an organism which is passed from parent to daughter cell. یو طرف ته فیمیل دی بل طرف ته میل دی. کله چې دا میل او دا فیمیل د یو بل سره میلاو شي او د دوی د میلاف نه اولنې کوم سیل چې جوړیږي نو د سیل نه بیا نوی ارګانیزم جوړیږي. نوی ارګانیزم چې دی کله پیدا شي که هغه د انیمل دی که هغه د هیومن دی نو کله چې دا نوی ارګانیزم پیدا شي نو دا ما تاسو ته ووایي چې دا د یو سیل نه پیدا کیږي او په هغه سیل چې دی هغه نیم جوړیږي د فیمیل د وجې نه او نیم جوړیږي د میل د وجې نه. نو نیم خصوصیات چې دي هغه د پلار نه راشي او نیم خصوصیات چې دي هغه د مور نه راشي. نو په دې کې هیریډیټري میټیریل هیریډیټري میټیریل هم دغه ته وایي چې نیم خصوصیات چې دي د پلار نه راشي او نیم چې دی هغه د مور نه راشي. نو which is passed from parent to daughter cell، نو دا دغه پیرنټ نه پاس شي کوم ډاټر سیل چې دی هغه نوی ارګانیزم چې پیدا کیږي اول په سر د سیل نه پیدا کیږي نو دغه ته ډاټر سیل وایي چې دا دغه ډاټر سیل ته راشي. بیا پکې دا خبره ده چې all metabolic processes take place within the cell. څونه کیمیکل ریاکشن چې کیږي او دغه کیمیکل ریاکشنونو د وجې نه چې کومه انرژي لیوینګ ارګانیزم ته میلاویږي نو دا د چا د وجې نه میلاویږي؟ دا د سیلز د وجې نه میلاویږي. ځکه چې په دې سیل کې دننه کیمیکل ریاکشن وشي او دغه کیمیکل ریاکشن د وجې نه چې د لیوینګ ارګانیزم ته انرژي میلاویږي او دغه کیمیکل ریاکشن ته موږ وایو میټابولیک پروسیسز. نو دا خو سیل تیوري. بیا به کې دا خبره ده چې ټیکنیکس یوزډ ان سیل بیالوجي. کله چې موږ سیل بیالوجي سټډي کوو نو په سیل بیالوجي کې موږ ټوټل د سیل سټډي کوو او د هغې نه علاوه په دې سیل کې دننه موجود کوم ارګانیل چې دي نو موږ د هغې سټډي کوو. خو دې ټاپک کې څه دي چې ټیکنیکس یوز ان سیل بیالوجي د سیل بیالوجي سټډي کولو لپاره کمې طریقې چې دي استعمالیږي. نو دې ټاپک له راځمه چې مایکروسکوپ هیلپ اس ټو انډرسټینډ د سیل. کله چې موږ یو سیل سټډي کوو او په سیل کې دننه موږ ارګانیل سټډي کوو نو سیل خو چې دی موږ نه وینو نو د دې سټډي کولو لپاره موږ مایکروسکوپ استعمالوو. خو بټ ټیکنیکس آر آلسو نیډډ. خو یوازې مایکروسکوپ چې دی هغه ضروري نه دی. یوازې مایکروسکوپ چې دی هغه موږ د سیل په باره کې نه وایي ځکه چې ډېر سیلونه داسې دي چې هغه واړه دي هغه نظر په نظر نه راځي. ډېر ارګانیز داسې دي په سیلونو کې چې هغه ډېر زیات واړه دي نو مایکروسکوپ موږ د هغې په باره کې پوره انفارمیشن نشي راکولی. نو د دې دپاره د دې مسلې حل کولو دپاره بیالوجسټ چې دي یو څو ټیکنیکس یې راویستي دي. هغه ټیکنیکس هغه طریقې چې موږ استعمالو نو موږ د سیل په غور باندې چې دی مطالعه کولی شو. Various techniques have been used for isolating and examining various cell components. ډېرې طریقې داسې دي چې هغه استعمالیږي د څه لپاره استعمالیږي چې موږ د سیل مختلفې حصې چې دي جدا کړو او چې کله موږ د سیل مختلفې حصې جدا کړو د هغې نه علاوه examining various cell components او د سیل مختلفې حصې داسې دي چې د هغې بیا موږ بغور مطالعه کوو. مطلب دا دی په سیل کې ارګانیز موجود دي یو ارګانیز چې دی هغه موږ جدا کوو. څنګه جدا کوو؟ د دې لپاره جدا جدا طریقې دي
هغه په دې بر روانه ویډیو کې چې د ټاپکونه کې تاسو ته چې هغه طریقې کوم یو دي نو هغه استعماليږي چې د سیل بغور مطالعه ټول اهم خبره ده چې د سیل بغور مطالعه مونږ کوو نو دا غیر لپاره چې د مختلف قسم ټیکنیک استعماليږي په دې کې اولنی ټیکنیک چې د سټینینګ دا مخکې چې څونه ټیکنیک استعماليږي په دې باندې جدا جدا ټاپکونه دي هغه به تاسو ته وایم سټینینګ دی دا یو سیل له دغه سټرکچر مو د نخ کاری دغه شکل نخ کاری نو په دې باندې موږ مختلف قسم رنگونه لپاسه اچو چې مختلف قسم رنگونه موږ په دې باندې لپاسه واچو نو هغه سیل کوم سټرکچر او دغه چې کوم شکل له ناغه ښکار شي ناغه موږ مایکروسکوپ باندې چې د وینو دې ته ویل کېږي سټینینګ بل له سنټریفیوژیشن دې ته ویل کېږي چې تاسو سیلز والی یا ټیشوز والی او دا تاسو په یو ټیوب کې واچي یا چې تاسو مختلف قسم وینه والے بلډ والے دا تاسو په ټیوب کې واچوي په دې ټیوب کې تاسو لګي ساره کې بیا یو ماشين یا هغه ته سنټریفیوژیشن وایي کمپرس کی هغه ته سنټریفیوژیشن وایي دا ټیوب مونږ راوالو او په دې کې مونږ دا بلډ والو دا بیا مونږ یو ماشين کې کیرو ناغه پرسي د مونږ سنټریفیوژیشن وایي دا په ماشين کې چې دا ټیوب وچولې نو کم پارټیکلز چې په سیلز کې ډیر زیات درانه ناغه د ټیوب کې لاندې لاړ شي او کم پارټیکلز کم ارګن چې سپکی ناغه له پاسه پاتې شي په دې طریقه باندې دا جدا شي نو موږ دا غي سټډي چې دا په اسانه باندې کولای شو بل طریقه به کې د ټیشو کلچر دی ته وایي چې زموږ سره سیلز دي یا زموږ سره ټیشوز دي دا سیلز او د دې ټیشوز گروث چې دی هغه موږ په مختلفو طریقو باندې کوو جدا یې کوو نو دې ته ویل کېږي ټیشو کلچر بل له کروماتوګرافي دا چې په سیل کې مختلف قسم مالیکولز هم موجود دي هغه مالیکول شي دي هغه مونږ د یو بل نه جدا کوو نو هغه مالیکول چې کله مونږ د یو بل نه جدا کوو نو دا غیر لپاره کوم ټیکنیک چې استعماليږي نه هغه ته کروماتوګرافي وایي بل له الکتروفوریسس دی ته وایي چې د الیکټریک کرنٹ په ذریعہ باندې مونږ د سیل کمپوننټ جدا کوو چې کله دا غي کمپوننټ جدا شي نو موږ دا غي سټډي چې دی په اسانه باندې کولای شو ار د موست کامن ټیکنیکس دا به د ټول نه عامي طریقې وي ښه examination of a cell and its components depend upon the magnification power of two convex lenses کبرس کومه وایو چې موږ د سیل مختلف قسم حصے موږ سټډي کوو نو دا خبره انحصار کوي په سبانه چې د مایکروسکوپ میګنیفیکیشن طاقت زموږ سره سونه دی یعنی موږ چې یو سټډي کوو نو یو مایکروسکوپ چې کله موږ استعمالو نو موږ وایو چې مایکروسکوپ د غسیس چې د سونه نږدې کولای شو دا غینه بعد چې موږ ایگزامینیشن چې موږ کولای شو نو د دې لپاره په مایکروسکوپ کې درې شیزونه لګیدلي یو ابجیکټیو لینز بل آی پیس لینز او بل موږ وایو درېمه خبر پکې دا چې د دې آی پیس لینز او ابجیکټیو لینز د دې طاقت سونه دی او بیا به دا یو سیز موږ سره سونه رانږدې کی ابجیکټیو لینز دی ته وایي چې په سلایډ باندې موږ یو سیز ایښی دی او د مخامخ چې کوم لینز نږدې نه هغه ته ابجیکټیو لینز وایي او په کوم سیز چې ته موږ سیکول کوو نه هغه ته آی پیس لینز وایي کپرس کا یو مایکروسکوپ ته د هغه ابجیکټیو لینز چې دی هغه لس ګونه یو سیز رانږدې کوي نو په دې کې آی پیس لینز چې دی هغه شپږ ګونه رانږدې کوي شپږ ګونه رانږدې کوي میګنیفیکیشن پاور به د مایکروسکوپ سونه هغه 60 ګونه یو سیس چې د متغټي کپرس کو یو مایکروسکوپ ته دغه ابجیکټیو لینز طاقت 40 ګونه دی یعنی 40 ګونه یو سیس غټي نو کوم آی پیس لینز چې دی هغه شپږ ګونه یو سیس غټي کوم مایکروسکوپ ابجیکټیو لینز 40 ګونه یو سیس غټي او آی پیس لینز چې دی هغه شپږ ګونه غټي نو د دې میګنیفیکیشن د طاقت په سونه دا به موږ ته یو سیس 240 ګونه غټي یو ابجیکټیو لینز دی دغه طاقت 10 ګونه دی او یو آی پیس لینز دی دغه طاقت 10 ګونه دی نو دغه مایکروسکوپ چې دا موږ ته یو سیس 200 ګونه غټي دا موږ ته 100 ګونه غټي که یو مایکروسکوپ ته دغه ابجیکټیو لینز چې دی هغه موږ ته 40 ګونه یو سیس غټي او آی پیس چې دی هغه موږ ته 10 ګونه یو سیس غټي نو د دې مایکروسکوپ طاقت دا دی چې دا به موږ ته 400 ګونه یو سیس غټي نو دا د دې انټروډکشن کوم د فرست ایئر بایولوژي کوم اولنی ټاپک چې دی دا انټروډکشن په دې بس بیا دا ټاپک چې مزید ایکسپلین شوی دی نو د دې نور ویډیوګانې چې دی هغه زه پر روان ټاپکونو کې زه اپلوډ کوم د نور ملګرو سره ضرور شیر کړئ که نه وي یې چینل ضرور سبسکرایب کړئ او د بلې ویډیو سره بیا میلاو شو تھینک یو ډېر مننه